درنو لیدونکو بیا هم سلامونه، امید مې دا دی جوړ به یاست او وخت او چارې به ښه در باندې تېرېږي. درنو لیدونکو یو ځل بیا د دریم البته د یو بل کلاس سره ستاسو چوپړ ته راغلی یم. له دې وړاندې که څه هم تاسو زموږ نور درسونه که چیرې تاسو تعقیب کړي، موږ له دې وړاندې د الفابیت پر مکملو تورو د هغوی پر اوازونو باندې غږېدلي او له هغه راوروسته د الفابیت پر 5 اواز لرونکو توري مو هم بحث کړی دی چې څه ډول اوازونه ورکوي په پښتو کې. او له هغه وروسته اوس دا نن راغلي یو. که چیرې زموږ دا درس تاسې ګورئ درنو لیدونکو، کولی شئ زموږ نور درسونه خواته وړاندې هم وګورئ. لکه ما چې وړاندې یادونه وکړه پر بېلابېلو مسلو د حروفو پر اوازو مو بحث کړی دی په ډېر مسلسل شکل باندې او په ډېر واضح ډول باندې. نو زما هیله دا ده چې تاسو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو دا زموږ درسونه تر نورو دوستانو ورسیږي، ځکه دغه درسونه ډیر مهم دي او پر دې درسو باندې موږ ډیره خواري کړې ده او ډیر زحمت مو پرې ایستلی دی. زه ډاډه یم که چیرې تاسو دا راسره پوره تعقیب کړي، تاسو چې هر ځای وګورئ یو لوحه په انګلیسي کې هغه به ویلی سئ، نسخه به ویلی سئ، ډیر څه به ترلاسه کړئ. دغسې درسونه تاسو وګورئ، ټول یوټیوب سرچ کړئ، که چیرې دغسې درسونه تاسو پیدا کړه بیا راسئ زموږ سره به حساب کوئ. خو په هر صورت باندې زه نه غواړم خبرې ډېرې وکړم، دا ستاسو حق دی او زموږ هدف دا دی چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ. مطلب نو دا نه دی، یوازینی هدف نو دا دی چې چاته مو خیر ورسیږي. موږ نن د اس ایچ پر قانون باندې بحث کوو. اس ایچ خپله د څه شي اواز ورکوي. تاسو ته واضح لیکل شوي دي چې ما په دې اړه باندې یو پلیټفارم هم جوړ کړی دی. نو اس ایچ خپله د شین اواز ورکوي. اس ایچ په پښتو کې د شین اواز ورکوي. کله چې هم تاسو ته په یو جمله کې اس ایچ مخې ته راځي یا د بیلګې په توګه مثلا که څه هم د کېږي که تاسو غواړئ چې مثلا د یو چا نوم ولیکئ یا مثلا هغه لغاتونه چې موږ تاسې په پښتو کې که په انګلیسي کې کاروو شیف کاروو یا مثلا شاف کاروو یا شیف کاروو، لکه دلته چې ما بیلګې راخیستې دي، نو تاسو کولی شئ هغه په اس ایچ باندې ولیکئ. یا مثلا د یو چا نوم لیکئ، شریف الله لیکئ، شفیع الله لیکئ، شمس الله لیکئ، شاه ولی لیکئ، شاه محمد لیکئ. دا هغه څه دي چې تاسو ته د اس ایچ ستاسو سره ډېره مرسته کوي. ځکه په دې خاطر باندې تاسو به پوره پوه یاست چې زه باید څنګه ولیکم، چې اس ایچ مثلا شین په انګلیسي کې زه باید څنګه ولیکم. ما تاسو ته څو مثالونه تاسو ته دوستانو راخیستي دي د بیلګې په توګه، لکه شیف. ګورئ شیف کښتۍ ته وایي. که تاسو غواړئ چې شیف ولیکئ په همدې ډول باندې اس ایچ ما ټول په سره رنګ درته ولیدي. شاپ خپله هټۍ یا دوکان دی چې مثلا تاسو د ښیي. دې ته ورته نورې شاټ، مثلا شاټ خپله بندول دی، د دې تر څنګ موږ شارټ، لنډ، شرافت، شریف الله. مثلا تاسو خپله د کولی شئ نور لغاتونه هم راخیستلی شئ. د بیلګې په توګه مثالونه راخیستلی شئ چې د شین په توري باندې پیل شوي په انګلیسي کې هغه څه ډول ولیکئ. ما تاسو ته څو بیلګې راخیستې دي. نو اس ایچ د انګلیسي په قانون کې دا خپله د په پښتو برخه کې د شین معنا ورکوي. که تاسو کله هم داسې جملې ولیکئ، ما ته به څوک ووایي چې مثلا اس ایچ نور مثالونه به څوک راته وایي چې اس ایچ د څه شي اواز ورکوي؟ اس ایچ لکه شاولی، شفیق، شافق. ښه، نو دا زما سره دلته نور زده کوونکي هم آنلاین شته، لکه دې چې ویلې شاتوت دی، شاولي دی، خو په عموم کې هغه لغات شین پکې کارول شوی، موږ کولی شو هغه په اس ایچ باندې شین د شین معنا ورکړي. ښه، راځو دوهم بله برخې ته. اوس موږ پر سی ایچ باندې بحث کوو چې سی ایچ خپله د څه شي اواز ورکوي. که څه هم په دې اړه باندې موږ بحث کړی دی. زه به دلته زما سره چې څوک هم اوس آنلاین دي، څوک کم زده کوونکي چې دي، دوی به هم راسره په دې اړه باندې بحث وکړي. ښه، تاسو به راته وایاست چې سی ایچ څه شي ته وایي. مثلا د څه شي په د انګلیسي په قانون کې سی ایچ د څه شي اواز ورکوي؟ د چی اواز ورکوي. آفرین. څوک به بیلګې راته وایي؟ مثال یې لکه چیړ. آفرین. چیړ. نه په انګلیسي کې
ښه. لکه څنګه چې دلته زده کوونکو هم یادونه وکړه سټوډنټانو، ګورئ موږ دلته د سی ایچ په اړه باندې بحث کوو. ما تاسو ته واضح لیکلي دي او ډېر په دې اړه مې یو څه مواد درته راټول کړي دي. سی ایچ چې دی خپله د چی اواز ورکوي. که کله موږ مثلا چپس لیکو په انګلیسي کې، نو هغه به موږ څه شي؟ چپس په انګلیسي کې. د بیلګې په توګه دغه دی، ما تاسو ته مثال اخیستی دی، چپس، چیرډ، چیلډ. چیلډ ماشوم ته وایي. دلته د هر یو په اړه باندې هغه معنا یې لیکل سوې ده، چینج، بدلون. چپټر، چپټر تاسو خپله پېژنئ، جدول، چارټ، مثلا چټ، په لیکلي ډول باندې خبرې کول، یا د فیسبوک کې چې موږ تاسو کوم د یو بل سره فیسبوک مسنجر کې خبرې کوو، یا په واټساپ کې په لیکلې بڼه باندې دې ته څه وایي؟ چټ وایي. او چیف عرضه ده. نو د سی ایچ دا قانون تاسو هم وپېژندئ چې سی ایچ خپله د څه شي اواز ورکوي؟ د چی اواز ورکوي. سی ایچ خپله د چی اواز ورکوي. نو په دې اړه باندې تاسو که جملې ولیکئ، څو نور لغاتونه هم د ځان سره راټول کړئ، دا به ډېر ښه وي، په دې خاطر چې دا ستاسو په ذهن کې پاتې شي. دا ډېر مهم. دغه دې له وړاندې موږ سی ایچ وویلي، البته اس ایچ مو ویلي چې هغه د اس ایچ قانون دا دی چې دا د شین اواز ورکوي، او د دې ترڅنګ د سی ایچ بیا قانون دا دی چې دا د چی اواز ورکوي. اوس راځو پر یو بل قانون باندې هم خبرې کوو. نن بیا به وروسته په راتلونکي درسو کې پر نورو قانونو باندې هم خبرې وکړو. بل د چار پر قانون باندې بحث کوو. د چار په انګلیسي کې موږ څنګه لیکلی شو؟ مثلا اکثره کسان په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي. اوس مثلا که ته وایې چې فیوچر یا مثلا کلچر، کلچر څنګه باید ولیکل سي؟ مثلا کلچر به څوک راته وایي چې څنګه باید ولیکل سي؟ ښه، د دې انټرنیټ ضعیفه دی. کلچر ټي یو آر ای، دا مثلا که کله هم د یو جملې په پای کې راځي، دا د څه شي معنا ورکوي؟ د چار یا د چی. کلچر، کلچر. مثلا موږ مخکې ویلي دي چې پیکچر، که چېرې ته پیکچر لیکې نو د چار معنا څه شي ده؟ دا د پیکچر ټي یو آر ای. مثلا تاسو په اکثره وخت ځایونو کې کارولی شئ. ستاسو لپاره واضح څنګه؟ چینل، چینل، دا یا دا واغه دغه بیل دي. ګوري موږ په دې کې وایو، ګوري لکه پیکچر، چار موږ مطلب د چار څخه دی، داسې نه دی. که موږ وایو چې مثلا کلچر، موږ دا جمله لیکو، په دې کې چینل خو جدا لیکل کېږي. هغه موږ ویلو، مخکې مو ویلې چې موږ هغه د چی اواز ورکوي، نه هغه جلا مسله ده. او کلچر، پیکچر، مثلا کیپچر، مطلب دا هغه مثالونه دي چې تاسو کولی شئ هغه په دې کې استعمال کړئ. نه نو درنو لیدونکو، د چار په اړه باندې او د دې ترڅنګ د سی ایچ د قانون او د ټي او آر ای او د دې ترڅنګ د سی ایچ، البته د اس ایچ د قانون په اړه باندې نن تاسو دا وکتله. نننی درس زما هیله دا ده چې تاسو په دې اړه باندې د ځان سره څو نور لغاتونه هم راټول کړي او یو ځای کې جملې ورڅخه جوړې کړي. دا ډېر مهم درسونه دي. انشاءالله نور باز به په راتلونکي درسو کې بیا پر د نورو تورو پر اوازو باندې هم کوو. زموږ دا لړۍ به روانې وي. تاسو زموږ ملتیا وکړئ. د اوس لپاره اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ، نیکمرغه او خوشحاله اوسئ. هیله مې دا ده چې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.